امام بخاری رحمه الله د سیدنا ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کړي دي متوفی کا معنا ممیتو کا یعنی زد وجنما یعنی ممیتو کا یعنی پخپل وخت کی مرګ اغا مراد ده وستو چتوم او پخپل وخت باندې بد بیا ملکو ما چې اغا قیامت ته نږدې ټیم کې ابن زید او ضحاک رحمه الله ویا الله رب العزت عیسی علیہ السلام اسمان ته پورته کړي دي نه خوب او نه وفات هم دغه شانی په وی خبانی یعنی سره د جسم او سره د روح نه الله پورته کړي دي او علامه قاسمی رحمه الله غویا اغه یو ډیره قیمتي وجه ویل ده سمیا سلب تصرفه عليه السلام بأتباعه وانتهاء مدته المقدرة بينهما توفيا عیسی علیہ السلام خپل ملګرو کې تصرف نشو کوله پاوی کې مقرره مدته هغه ختم شوه پاوی کې خپل مدته پوره کړله نو دې ته توفی ویلې کېږي مطلب داره دغه ټیم پوری د خپل اتباعو کې خپل ملګرو کې تصرف کولای شو الګدا سے کوا دا مکوا تصرف ته نه ختم شو نو د هغه تصرف ختمېدونه تعبیر په توفی باندې وکړه چې وسو تصرف نشي کولای د کبره ده کړ او ویل کدا شول کا مرګ هغه چې پیراغلې لکه ګوره یو انسان دی هغه ژوندې دی نو ارس کولای شي ولیکن چې مړ شي نه بیا اسم نشي کولای ورافعک الیا او ځان تدی او پورته ما ته ځان تا ورافعک الیا الله وی ځان ته چوتوما ومطهرک من الذين كفروا پاکم تعالی را دا کسان چې کفر کړي دي ومطهرک من الذين كفروا ومطهرک مفسرین ویا یعنی د کافرانو د ضررونو کنزلو د ګنده خبرو ګنده کارونو نه دی پاکوما او یا دا مطلب د ګنده ماحول نه دی پاکو ماحول د ملائکو ته دی بوزما او بلدا تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی رحمه الله ویا دا زاد المسیر دی ډیر قیمتي خط تفسیر دی دا غوی د قتل ندی بچ کوما دا غوی د قتل ندی بچ کوما وجائل الذين تبعوك او ګرځو ما کسانو چې ستا تابعدار دي ګورا کم چوچت خلق وی نو هغه سره د خپل ملګرو داوی غم وی چې زما د ملګرو با زمانه ورستو سحال وی نو الله رب العزت زیر ورکیا چې ستا چې چا تابعداري کړي دا هغه ته بزو په د نور خلکو باندې فوقیت او چتواله هغه ورکوما ستا تابعدار با د کافرانو د پاسه تر د قیامت پورې ګرځوما او بیا
د دینه نسواراوي یو ځان د پاره دلیل نیولې چې ستاسو قرآن کې ویلي چې نسوارا به قیامت پورې غالب وي نو مفسرین ویو د دې جواب وداره چې فوق الذین کفروا یعنی نسوارا بعد نور کافرانو د پاسه یا فوق الذین کفروا ویلې دي فوق المسلمین نه دی ویلې نو نسوارا د یهودو نه غوره دي او یهودو اغا ذلیل دي او بل دادا چې دا د هغه ټیم خبره ده چې کله دین سواراو د عیسی علیه السلام تابعداري کوله او دلیل په دې باندې څه ده وجاعل الذین تبعوک چې ستا تابعداري کړ او سو دوی کافران دي نور دوی غورواله اغا نشته ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ابن قیم رحمه الله بدایع تفسیر کې ویا چې په دې آیت کې د مسلمانانو فوقیت ذکر ده د مسلمانانو چتواله ذکر ده وی ان نصارى اتبعوا له من اليهود فهم فوقهم نسوارا د يهوديانو په نسبتو د عيسى عليه السلام ډیر تابعدارو نسوارا د يهودو په نسبتو د عيسى عليه السلام ډیر تابعدارو نو دوی د يهودو د فاسو والمسلمون اتبعوا له من النصارى فهم فوقهما مسلمانان د نسواراو نه ډیر تابعدار دي د عیسی علیه السلام نو دوی با په نسواراو د پاسوي غالب یا عیسی علیه السلام وی مفسرین وی ګره خریلی و چې دی خری نسوارا آیا عیسی علیه السلام خنزیر خوړل چې دی خوري او دا یره چې موږ به خلکو باندې اوچتینا مسلمانانو هغه به اوچتوي ثم الی مرجوکم بیا ماتا واپس تاسو دا ثم الی مرجوکم یعنی تمام انسانانو ما ترا ګرځیدل دي زبر دی په مینس کې فیصله کوما مرجعکم دا مصدر میمی ده په معنی د رجوع سره تختلفون فيما كنتم فيه تختلفون اے من الدین چې تاسو په کې اختلاف کوئ د دین لا او دې کې د عیسی علیه السلام او داغه سره اختلاف کوونکی داغه د اتباع سره د نورو کافرانو سره اختلاف کوله اذا قال الله يا عيسى کلا چې ویلو الله اے عیسی انی متوفیکا یقینا ز فراغ سن کې تعالی را ورافعک الی او چتون کې ما تعالی را زانتا ومطهرک من الذين كفروا پاکون کې تعالی را دا کسان چې کو پرې کړي دي وجائل الذين غرذون کې ما کسان لرا اتبعوک چې تابعداري کړي دستا فوق الذين كفروا د پاسرا کسانو چې کفر کړي دي الى يوم القيامه تر ورځ د قیامت پورې ثم الي مرجوكم بیا خاص ما ترا ګرځیدل استاسو فاحكموا بينكم نو فیصله وکما په منستاسو کې فيما كنتم فيه تختلفون پا خبرو کې چې تاسو پای کې اختلاف کولو اللهم قبلنا في رضاك واجبنا